سلام لیدونکو ستړي مشه په موکړې تاسو لاندې مهمو خبرونو ته متکی د ترکمنستان د بهرنی چارو وزیر سره د افغانستان ترکمنستان د ترانزیت او انتقالات په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزیر له خپل ترکمنستاني سیال سره په کتنه کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او انتقالات په اړه خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال بیان حفیظ احمد پر خپل ایکس باندې د لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې امیر خان متکی په اشقابات کې د ترکمنستان د بهرنی چارو له وزیر او مرستیال صدر اعظم رشید مردوب سره په کتنه کې د دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي مسایلو او همداراز د انتقالاتو او ترانزیت پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. هغه متکی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر په بلنه د یوه پلاوي په مشرۍ چې د طالبانو د حکومت د کانونو او پترولیم وزارت او د افغانستان د ریل ګاډي او برېښنا د ادارو چارواکي پکې شامل دي ترکمنستان ته تللی دی. بل ورته د طالبانو د حکومت یو اقتصادي پلاوی له چبهار بندر څخه لیدنه کوي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت یو اقتصادي پلاوی له چبهار بندر څخه لیدنه کوي. ایرنا خبري اژانس خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د تخنیکي او اقتصادي پلوه د چبهار په آزاد تجارتي او صنعتي سیمه کې د افغانستان سوداګرو لپاره د سوداګرۍ او پانګونو د فرصتونو د ارزونې لپاره هلته تللی دی. ایرنا د چبهار د چارواکي اکبر باور له قوله خبر ورکړی چې د افغان پلاوي د سفر پر مهال به په دې بندر کې د ستوګنې د کورونو او د اقتصاد او هلچارۍ په برخو کې څو پروژې پرانیستل شي. افغانستان چې سمندر ته خپل لار نه لري او د پاکستان لارې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې تل له ستونزو سره مخامخ وي، هڅه کوي چې د چبهار بندر له لارې له نورې نړۍ سره سوداګري پراخه کړي.